څلورمه مسله ډېره اهمه مسله ده. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وی څلورمه مسله په هغوی کې دا وه: ان دینهم مبنی علی اصول. د جاهلیت والو دین چې دی د دې څه اصولو د هغوی خپلې طور طریقې وي، په هغه طریقو باندې هغوی روانو. اعظمها التقلید، د ټولو نه لوی اصل د هغوی په دې اصولو کې او طریقې هغه د تقلید دا طریقه وه. تقلید څه ته وایي؟ د یو چا په خبرې پسې روانېده بغیر د دلیل نه. لکه اوس زه تاته ووایم چې ما پسې شاته راځه، اوس تاته دا پته نشته چې دی چېرته روان دی، ولې روان دی، اخرنی انجام به صحیح، دا لار کم طرف ته تلي ده کم طرف ته نه تلي. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي تقلید. د څاروي په غاړه کې چې کومه پټه پرته هغې ته قلاده وایي. نو څاروي ته مالک پټه واچوي چې بیا په کم طرف راه کودو، څاروي ته پته لګي؟ هته پته نه لګي. دې ته وایي تقلید. نو د هغوی په مذهب کې او په دین کې د جاهلیت والو په هغې کې یو لویه مسله د تقلید دا وه. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار. وی دا د ټولو کافرانو لویه قاعده وه، د ټولو کافرانو، اولهم و آخرهم. د اولني کافر نه واله او د اخرني پورې هغوی ټولو کې د ړوند تقلید پروت و. بس د مشرانو په لار باندې تګ. اوس دا پته ورته نشته چې د مشرانو سره څه دلیل دی او څه نه دی، خو بس دغه د مشرانو په لار باندې تګ دا د هغوی مقصد و. بیا په دې باندې ایتونه راوړي دي. یو ایت یې پې دا راوړی دی: یو ایت یې پې دا راوړی دی په سورة الزخرف کې الله سبحانه وتعالی وایي: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. الله وایي موږ چې هر کلي ته پیغمبر لګلی، دوی د پیغمبر جواب څنګه کړی دی؟ الا قال مترفوها. د دې کلي چې کوم مست خلک وو چې مال به ورسره ډېر و او زور او طاقت به یې ډېر و، اکثر د دین نه منونکي خلک هغه یي چې هغوی زور ډېري، طاقت یې ډېري، مالداره یې ډېر. نو په دې مالدارانو کې او په غټانو خلکو کې دینداره لګي. کله چې هم یو پیغمبر لاړ او د کلي والو ته به یې دعوت وکړو، نو د قوم ټولو نه د قوم هغه کم خصوصي مشران چې به وو، مالداران به وو، مشهور به وو، مخورز به وو، هغوی به یو خبره کوله، ټولو کافرانو څه به وي؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. موږ موندلي دي خپل پلار نیکه په یو طریقه باندې، په یو لاره باندې. نو تاسو څه کوئ؟ وإنا على آثارهم مقتدون. او موږ څه کوو؟ موږ د هغوی په لار باندې روان یو. موږ به هم د دغه مشرانو په نقش قدم باندې ځو. سبحان الله. که تاسو په دې ټولو درسونو کې کښېناستئ د جاهلیت دا مسلې چې کومې بیانېږي او د اول نه د اخره پورې به واورئ، نو تاسو ته به داسې ښکاري شي لکه دا کتاب شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بلکل زموږ د پښتنو دپاره لیکلی. د جاهلیت دې مسلې ته وګوره. زه دا مسلې ګورې هغه د خېټې نه بیانوي چې بس ویویشته یو خبره، هغې دلیل ښیي. جاهلیت والو غټه طریقه وړون تقلید کول، د پلار نیکه لار باندې تله
اگر که پلار نیکه گمراهانی دلیل بسه دلیل پیداری سورة الزخرف کې الله وی ما هر کلی ته چې پیغمبر لېږلی دی نو اکثر جواب ورته دا میلاو شوی دی چې زموږ د پلار نیکه او طریقو موږ په هغې روان یو بل دلیل یې پې م راوړی وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله او کله چې دوی ته وویلی شي چې تابعداري وکئ د ما انزل الله ما انزل الله څه مطلب دی وحي قرآن او سنت چې کله به م هغوی ته وویلی شو چې راځئ قرآن او حدیث له د هغوی جواب به څه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من خو یاره وی په هغه لار روان یو په کومه لارې چې موږ پلار نیکه موندلي الله ورته وایي أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون خنو الله وی که دا پلار نیکه نه پوهېږي نو بیا به څه کوئ بیا به م د هغوی په لار روان یې نو دې جاهلانو به م دقه جواب وي چې او بیا به م روان یو دې ته وړون تقلید اوس پلار نیکه دلته خو یو دا پته م نشته چې پلار نیکه په کومه لار روان دی خو دې پسې روان دی که بالفرض ورته پته م ولګي چې پلار نیکه په غلطه لار روان دي بیا پسې م روان دی ځکه دا بس جاهلان وی که پلار نیکه مې جهنم ته بوځي زه ورسره جهنم ته ځمه زموږ په دې پښتنو کې وي دا د جاهلیت دا مسله سبحان الله نننۍ شپه هم څه د پرونۍ نه جدا نه ده اوس هم جاهلیت ولو کې دا مسله پرته ده ته ورته زارش نه که په قرآن او په حدیث باندې الله دا وی د الله پیغمبر دا وی الله دا وی د الله پیغمبر دی وی انا وجدنا آباءنا على امه زموږ پلار نیکه هم په یو طریقه روان وو موږ په هغه طریقه روان یو او بیا به داسې سور شي او شین شي ها زما پلار نیکه نه پوهېدو لکه تا نه د قیامت په ورځ او په قبر کې او په برزخ کې په یو ځای کې م تا نه دا تپوس نه کېږي چې ته د پلار نیکه په لار تللی وې او که نه خو دا تپوس به تا نه کېږي چې ته د پیغمبرانو په لار تللی او که نه په کوم ځای کې چې پلار نیکه غلط وي نو دوه کاره به کې یو به د دوی دا لار پرېږدې دویم د هغوی غلطې ته به غلطه وې پلار نیکه سره اسمان نه خو نه دي راکوشي انسانانو نه غلطیانې کي نو اوس موږ به د هغوی د غلطۍ دپاره پرتوګونه جوړو خپې به ورله اوبوته کوو چې نه زما پلار او زما نیکه الله له به څه جواب ورکړي دې کې څه حرج دی که یو سړی وایي چې زما پلار په دې مسله کې په خطا و زما نیکه په دې خبره نه پوهېدو په دې مسله کې غلط شوی دی دې کې څه چل دی څه ستوري به دنه څه سټارونه به دنه کم شي څه مقام به دې کم شي بلکې دې سره به الله سبحانه وتعالی ستا عزت او قدر ښه ډېر کړي ځکه چې د الله د دین قدر دې وکړو د الله دین دې زورور کړو په پلار او نیکه باندې الله به دله ښه قدر او مقام درکړي نو دې ډېرو ته دا خبره ګرانه ده چې زه به اوس وایم چې پلار نیکه نه پوهېدو نو اوس زمونږ پلار نیکه والا پوخا علم په دې درجه کې و دا کوم چې اوس دی نه آلات علم طلب کولو د انټرنیټ د موبایل د کتابونه دا داسې وو ښه یو ځای نه بل ځای ته تګ راتګ داسې اسان و لکه څنګه چې اوس نه په کلي کې به یو مولا و د هغه به م پته نه لګېده چې څه یې ویلي دي او که څه یې نه دي ویلي مشران ټول په دغه لار روان وو خبره ختمه شوه نه چا کتاب لیدلی و نه چا درس لیدلی و نه بل مولا څوک دغه کلي ته راتو نه د دې کلي مولا بل ځای ته تلی شو نه دا خلک بهر ته وتو داسې ډېرې مسلې وې چې هغوی ته پته نه وه خو چې کله بیا د سفرونه اسان شو او خلکو مزدوریانو له بهر ته تک شروع کو څوک سعودي عرب ته لاړو څوک چې دی په خپل ملک کې نورو علاقو ته لاړو څوک دوبۍ ته لاړو څوک د انګریزانو ملکونو ته لاړو هر چا نوي نوي څه ولیدو نو د هغه مسلې نه یو سړی خبر شو چې هغه دی پکې په غلطه و پته ورته ولګي چې دا مسله غلطه وه
پوخا د مشرانو سره پلار نیکه سره به یو مولا و مولا به هم داسې و لکه مزدور حقیقت به وایو مولا به دغسې و مزدور به و دانې به یې له ورکولې بلکې ډېرې بیدونه به په مولا او په نایي کې فرق هم نه کوو نایي هم دانې اخلي او مولا هم دانې اخلي یو شی دی دې مولا به حق بیان کړی وی که چېرته ورته معلوم هم وی بیان کړی وی نه ځکه چې دی د هغه سره مزدور دی اوس علما راښکاره شو قسمه قسم جبو والا علاقو والا مولیانو سره رابطه اسانه شو ته په سعودي عرب کې یو عالم په پاکستان کې دی د نمبر میلاو که د هغه سره دې رابطه وشو مسلې تپوس وکړه ته په سعودي عرب کې راشي یو عالم په امریکا کې دی تپوس دې وکړه ته په پاکستان کې نه یې یو عالم په افغانستان کې تپوس دې وکړه رابطې اسانې شوې نور مولیان موږ ولیدو دنیا مو ولیده زمونږ پلار نیکه او مشرانو خو داسې نه ولیدل بل علم د هغوی مخې ته ونه همدغه مولا دی چې هغه پوهېږي په هر څه باندې د هغوی په سوچ کې او د ده نه اخوا بیا څه نشتي نو ما ورته به څه کوو موږ هم هغه لار رانیسو هغه که چېرته خطا شوي دي موږ به د الله ته دا سوال وکړو چې یا الله زموږ د پلار نیکه نه که څه غلطي شوې ده نو ته یې معاف کړه ته یې وبخه یا الله علم ورسره نه و خو الله تا په دې رانیسي چې تا ته پته ولګېده چې پلار نیکه په غلطه دی او ته بیا په غلطه پسې روان وې الله به دې په دې رانیسي پلار نیکه کیدی شي که چېرته یو مسله کې هغوی جاهلان پاتې شوي دعوت ورته نه یې رسېدلی قرآن او حدیث ورته نه یې رسېدلی کیدی شي الله یې معاف کړي خو تا به په دې رانیسي چې تا ته ښه پته ولګېده چې پلار نیکه زما په غلطه دی او ته بیا په غلطه پسې روان وې په دې خو به دې الله رانیسي دا د مشرکانو د اول نه واله د اخره پورې د جاهلانو د اول نه د اخره پورې غټ دلیل بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا موږ خو به د پلار نیکه په لار باندې شو لیکن ستا پلار نیکه الله وی ولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا لا یعقلون شیئا که دا پلار نیکه نه پوهېږي بیا به پسې رواني تا خو ته جاهل شوې بیا جاهل په دې شو چې په غلطه پسې بیا رواني دا پلار نیکه د قیامت پر ورځ ګورې تا د جهنم نه بچ کولی هم نه شي ګورې د پلار نیکه تا د قیامت د سختو نه نشي بچ کولی ګورې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه په هغه ورځ به هر سړی تښتي د خپل رور نه د پلار نه د مور نه د ښځې نه هغه پلار نیکه چې تی نن لار نه پرېږدې قرآن او حدیث دې پرېښودو خو د پلار نیکه لار نه پرېږدې دا پلار نیکه د قیامت په ورځ ګورې تا له څه فایده نشي درکولی او نه الله تا به دې بخي چې یاره زه پلار نیکه په لار روان یم ځکه چې هغه زما پلار نیکه نه الله تا به دې نه بخي بلکې به دې رانیسي چې ته په غلطه روان یې د پلار نیکه تابعداري کوه خو په څه کې په حق کې دې ته بیا تقلید نه وایي دې ته بیا اتباع وایي ځکه چې ته په اصل کې په دلیل پسې روان یې لکه ګوره بعض خلک وایي د پلار نیکه په لار باندې تله دا خو یو ښه خبره ده څنګه و یوسف علیه السلام چې ویلو یوسف علیه السلام څه ویلو واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب او زه روان یم په ملت په دین د پلار نیکه پسې چې هغه ابراهیم علیه السلام دی اسحاق او یعقوب علیهم السلام وګوره یوسف علیه السلام د پلار نیکه په لار نه روان نو جواب د هغه د پلار نیکه هم څوک دي د کومو نومونه چې اخلي ابراهیم اسحاق یعقوب علیهم السلام درې کسان پیغمبران دي ټول نو هغوی زه د پیغمبرانو په لار روان یم نو ستا پلار نیکه سره خو ټکی دین او نشتی او پوهه ورسره نشي ته څنګه وایي زه د هغو په لار روان یم دویمه موږ ته د هغه تقلید نه دي منع کوو د تابعدارۍ نه دي نه منع کوو تابعداري په نیک کار کې کېږي په نیک کار کې د پلار نیکه په لار ځه زما د پلار نیکه لار دا وه چې هغوی چې تموز نه دی پرېښودی په جومات کې هغوی به همیشه جومات ته دوسي دا لار راونیسه که نه خو دا نه رانیسي موږ د جاهلیت په کارونو کې د پلار نیکه لار یادو زما پلار نیکه رښتیني خلک وو زما پلار نیکه عزتمن خلک وو زما پلار نیکه به حق وی زه د هغوی په لار روان یم بس دا ښکلې طریقه ده دې نه خو موږ ته نه منع کوو خو موږ خو په نیکو کارونو کې پلار نیکه پرېښودي دي خو په هغه ګډوډو کې پسې روان یو که نه
اوس یو سړی دا وایي چې زما پلار نیکه ټولو مشرانو د هغوی ګیرې وي عزتمن خلک وي زه هم ګیره نه لري کوم ځای کې چې د هغوی په لار روان یم صحیح ده صحیح ده دا خو په اصل کې تابعداري د پلار نیکه نه ده په اصل کې تابعداري د څه ده د قرآن او د حدیث ده دې ته به تقلید نه ویلی کېږي دې ته څه ویلی کېږي دې ته به تابعداري ویلی کېږي لکه الله څه وایي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم څوک چې د انصار او د مهاجرین او صحابه کرامو په نقش قدم ځي دوی تابعداري کوي تقلید نه کوي دې تقلید نه وایي تقلید هغې ته ویلی کېږي چې انسان ته دلیل نه معلوم او روان انخطی به چې څه ده ووایي موږ به یې کوو چې څه ده ووایي موږ به یې کوو که ملا څه ووایي موږ به یې کوو که پلار نیکه څه ووایي موږ به یې کوو که هغوی د غر نه دنګلي دي موږ هم د غر نه دنګ کړو داسې خبره شو ها په یو بله مسله کې راټینګ کړې نو بیا به دې خوله به بې راماتې شي وایي ته د پلار نیکه په لار ځې وایي او نو ستا پلار نیکه خو مزدورۍ له بهر ته نه ووتي ټولې بهر ملکونو ته روانې په دې ځای کې ته بیا پلار نیکه یې دي نه نه ته د پلار نیکه په لار روانې وي او نو دا کم لباس چې تا اچولی دی دا کومه ناسته پاسته چې ستا ده دا خو ستا د پلار نیکه نه وه دې ځای کې ورته نه یاد خو د دین په مسله کې به راته پلار نیکه رامخکې کوي ته ورته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې داسې وي زموږ پلار نیکه الله ویلي دي زموږ پلار نیکه صحابه کرامو به داسې کول زموږ پلار نیکه نو په دنیا کې دا مسله رامخکې کوي په دین کې په دنیا کې به ورته پلار نیکه نه یاد په دنیا کې ورته پلار نیکه یادي به نه بیا ورته نه یاد نو دا د جاهلیت ولا غټه مسله و چې اوس هم شتي په ډېرو خلکو کې شریعت څه ووي شیخ رحم الله وی الله دا آیت نازل کو قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وی پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې زه تاسو ته یو نصیحت کوم ځان له ودرېږئ دوه ودرېږئ سوچ وکړئ نو شریعت د هغوی د مسلې په مقابله کې څه ووایي سوچ وکړئ سوچ به کوې ته مسلمان به خبرې ته سوچ کوي دې ته به نه ګوري چې پلار یې نیکه کوله او که نه کوله ثم تتفکروا سوچ وکئ دماغ لږ وچلوئ چې دا کومه طریقه باندې چې ته روانې دا صحیح ده که غلطه ده شریعت موږ ته دا لار وښووه په بل ځای کې الله څه ووایي په سورة اعراف کې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء تابعداري وکړئ د څه ما انزل الیکم من ربکم څه چې ته نازل شوي دي تابعداري وکړئ پلار نیکه لار به پرېږدي د هر هوښیار دا طریقه ده د هر عقل خاوند چې د هغه دا طریقه ده چې هغه په خبره کې څه کوي سوچ به کوي فکر به کوي دې ته ونه ګوري چې پلار نیکه پرې روان و که نه و روان تابعداري د قرآن او د حدیث د الله طاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طاعت دا په دې ټولو باندې اوچت دی ځای په ځای په قرآن کې الله وي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ای ایمان والو اطاعت وکړئ د چا د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څه ناشنا خبره کړې ده ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله وی مه کېږئ په شان د هغه خلکو چې په خوله باندې دا وایي موږ خبره واورېده اورېدلې نه وي دې مطلب دی چې خبره واوري خو صرف په غوږ یې واوري په زړه یې نه اوري الله وی يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ایمان والو خبر ومنئ د الله او د الله د پیغمبر چې کله تاسو له دعوت درکوي داسې شي طرف ته چې په هغې کې ستاسو ژوند دی ژوند په څه کې دی په ایمان کې دی په دین کې دی په اسلام کې دی په قرآن کې دی په حدیث کې دی
الله وی چې کوم ځای کې هم تاته الله خبر راورسېده او د پیغمبر خبر راورسېده نه به مخکې کېږي او نه به وروستو کېږي. دا به نه وي چې پلار نیکه او مولا او مذهب او کتاب او دا قیسې به نه کوې. او د دې پیغمبر چې دې ومنله که نه، من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر ومنله په حقیقت کې د چا ومنله؟ د الله یې ومنله. هدایت غواړي، وان تطیعوه تهتدوا، وی د دې پیغمبر که ومنله الله وی په نیغه لار به شي. د دې پیغمبر لار مضبوطه راونیسئ او نه به مخکې کېږي د دوی نه. لن تقدموا بين يدي الله ورسوله، اے ایمان والو مه مخکې کېږئ د الله نه او د الله د پیغمبر نه. څومره خبره چې هغو کړې ده هماغه امره کوئ او هغه امره پې عمل کوئ. که خبره د پلار نیکه خلاف وي، که هغه د ژبې خلاف وي، که هغه د قوم خلاف وي، او که هغه د هر چا خلاف وي، خو چې الله او د الله پیغمبر کړي ته پې عمل کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ امام ابو داود رحمه الله، امام ترمذي حدیث راوړی، مشهور حدیث دی، فعلیکم بسنتی، زما لار مضبوط راونیسئ، عضوا علیها بالنواجذ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جامې د غاښونه پې بند کړئ. د جامې په دې غاښونو کې څه کمال دي؟ په دې چې یو شی مضبوط ونیوی شي نو بیا یې دنه څوک نشي تختولی، او که په دې مخامخ غاښونو کې داسې شی ونیو نو په دې کې دومره زور نه وي. د قرآن او حدیث د جامې په دې غاښونو وی راونیسه، په دې مضبوط راونیسه چې درنه ګډوډ نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما ټول امت به جنت ته ځي سوای د هغو نه چې انکار وکړي. صحابه کرامو غریبانو حیران شو چې یا رسول الله داسې څوک شته چې هغه به وایي چې جنت ته نه ځم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا. چا چې زما ومنله دی به جنت ته ځي، او چا چې زما ونه منله نو ده په حقیقت کې انکار وکړو چې زه جنت ته نه ځم. صحیح مسلم کې حدیث دی، من رغب عن سنتي فلیس مني. څوک چې زما د لارې نه واورېدو او زما طریقې پرېښوده دی د سره زما په امت کې دی نه وایي. د مسلمان دپاره معیار او تله هغه دا ده چې دا کار قرآن او حدیث کې شتي او که نه. بس زموږ دپاره دا تله نه ده چې پلار نیکه به دا کار کو او که نه، پاکستان والی کوي او که نه، افغانستان والی کوي او که نه، انډیا کې کېږي او که نه، سعودي عرب کې کېږي او که نه. نه زموږ دپاره تله څه ده؟ قرآن او حدیث کې شتي او که نه. تپوس به هم د دې کېږي، نو چې د کومې خبرې تپوس کېږي په هغې عمل پکار دی. قانوني درس کې یو مسله دا شو چې هغوی به څه چل کوو؟ تقلید به یې کوو، د مشرانو ړوند تقلید. شریعت وایي چې نه تاسو به داسې نه کوئ.